बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمن کتونکو سلامونه پیژمنه نیاز احمد خان یم او د مشال ډیجیټل دغه خصوصي خبرونه نه تاسو ته د سواد سیدو شریف نه مخامخ یم قدرمن کتونکو نن موږ راوستي د والي سواد نمسه میاګل شهریار امیر زیبو چې هغه چې دنو په دې سیمه کې سیاست هم کوي او بیا د والي سواد نمسه دی چې د والي سواد په سواد کې چې دنو د سواد په خلکو باندې لوی احسانات دي تاسو به اورېدلي چې زیاتره جلسې کیږي او خلک دا وایي چې مونږ د 1947 پاکستانیان نه یو مونږ د 1969 یعنی کال 1909 شپېته د هغې پاکستانیان وي ځکه چې 20 کاله بعد یا 10 کاله بعد وروسته پاکستان کې ریاست سواد شامل شو او ریاست سواد یو لوی ریاست و هر چاته پته ده باچا صاحب بیا والي صاحب او بیا ولیات صاحب د دې سیمې خدمت کړی دی او دوی وایي چې مونږ پاکستان ته یو روغ ریاست ورکړی انفراسټرکچر دی کې او سړکونه او هسپتالونه او دغه رنګې ګڼ سپېڅ وو د هغې نمسه موږ سره دی چې نن سبا سیاست هم کوي د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ د هغې د الیکشن هم کړی دی او نه په هر غم ښادۍ کې د خلکو سره شریکي دوی سره په دغه بحث کوو ډېره مننه تاسو موږ له وخت راکړو تاسو وخت شاټ هم دی لومړی کې لږ بحث کوو که نه چې ستاسو پلار نیکه خو دلته کې باچایي کړې ده خو بیا ستاسو والد صاحب ستاسو تره هغې چې دی دلته کې د قومي اسمبلۍ نه باقاعده الیکشن کړی دی ستاسو یو تره چې دی د هغه ګورنر هم پاتې شوی د بلوچستان او بیا چې دی نو میاګل جهانزیب کوم چې والي سواد او جهانزیب کالج ودودیه حاله بیا بله څیزونه هغې جوړ کړي دي د هغه وخت سیاست ته اوس سیاست ته تاسو څه ګورئ خبره دې ده چې لکه که موږ په دې خبره باندې ځان پوهو نو ضروري خبر دا ده چې کله په 1970 کې ریاست قیام وشو نو باچا صاحب چې په خپل هغه سبق نه ویلی خو لکه هغه ته کم از کم دا اندازه وه چې یو علاقه ترقي کوي نو د هغې دپاره 4 جزونه لازمي دي یو د تعلیم بل د عدل انصاف یو نظام بیا صحت نظام او د مواصلاتو نظام نو چې څنګه باچایي واغسته جوړه یې کړه نو ټول ناول هغه سکولونه جوړول شروع کړو او زمونږ ودودي های سکول چې دی دا په 1921 کې دا جوړ شوی دی د هغې نه پسې نور پرایمري سیکنډري های سکولونه یې جوړ کړو هسپتالونه یې جوړ کړو او چې کله بیا والي صاحب راغی نو هغه دا کار نور مخ په وړاندې بوتو هغه بیا کالجونه هم جوړ کړل هسپتالونه یې هم ایکسپینډ کړل نور سکولونه یې بیا هغه جوړ کړل خو د هغو دا شی و چې هغو د خپل ځان دپاره څه نه دي کړي د دې قوم دپاره یې کړي که ما تاسو ته دا ووایي چې په هغه وخت کې د ریاست سواد آمدن څه نو تاسو به حیران شئ چې په دې لږو پیسو کې هغو دا دومره کارونه چې کړي په ځان یې نه دي لګولي کالی چرته نه دي اچولي لوی محلات یې ځان له نه دي جوړ کړي لکه د باولپور نواب چې جوړ کړی خو په دې قوم او په دې ولس باندې یې لګولي د هغو نه پس زما تره ولیات صاحب چې دی هغه په سیاست کې راغی زما پلار پکې راغی زما د تره زوی عدنان باچا پکې راغی اسفندیار باچا پکې راغی او د خپل حده پورې د سواد دپاره کارونه کړي لکه ولیات صاحب چې هغه ګیس سواد ته راوستو دغه شانتې اسفندیار باچا چې نو دا میډیکل کالج چې دی دا نن د هغه د وجې نه دی دا ډګري کالج چې دی دا نن د هغه د وجې نه دی خو مخکې چې به سیاست و نو لږ خلک به په حدودو کې به د یو بل خلاف خبرې کولې ما ته اکثر خلکو ته زه دا یم چې دا سیاست د چا خلاف الیکشن کول دا مطلب نه دی چې هغه زما دشمن دی خو هغه زما حریف دی لکه که زه خبرې کوم نو د هغه سیاسي دغه باندې به خبر کوم د هغه په ذات باندې به خبرې نه کوم نن سبا خلک د دې شي تمیز نه کوي چې خبرې شروع کړي نو د سړي پلار ته هم خبرې وکړي او نیکه ته هم خبرې وکړي او هغه ته هم بدې ردې خبرې وکړي اوس تاسو وویل که نه باچا صاحب له موږ راشو کال 1919 کې یو سټیټ ریاست جوړ شو بیا د هغې نه 14 کاله بعد والي سواد ته ورسو تاسو یې د هغې سبق نه و میاګل عبدالودود کوم چې ودودیه های سکول یا ودودیه حال یا نور ځایونه جوړ کړي دا سوچ څنګه راغی سبق نه و نه دونه د هغې کوم اوس موږ هم ودودي جانزیب کالج وګورو که نه د راروند 50 کاله لپاره هغه آبادي جوړه کړې ده یا که موږ دلته سرکاري ودانۍ وګورو ډېرې پخې دي د پاکستان چې کومې جوړې کړي دي پکې 3 پیرې ورانې شوې هغه پلونه هغه سړکونه هغه ډسپنسریانې هغه هسپتالونه سیدو شریف هسپتال سنټرل هسپتال نو دا سوچ کوم ځای نه راغلی ګوره چې خدای سړي له اقتدار ورکړي نو دا خو یو ذمهواري ده نو دا بیا په سړي باندې ده چې هغه ذمهواري په څه طریقې باندې پوره کوي لکه نن هو زه ټیک د پخوا باچایي و نن سبا څوک دي زمونږ ممبران دي زمونږ منسټران دي چیف منسټران دي گورنران دي نو دا خو په هغو باندې منحصره ده چې هغو دې شي ته یا د ذمهوارۍ په نظر یې ګوري په دې نظر یې ورته ګوري چې موږ د ولس دپاره څه ښه کوو دوی له به د دوی حق ورکوو د دوی بچو له به د دوی حق ورکوو زه یو مثال تاسو ته درکړم د والي صاحب په ورځو کې چې و نو په ویسٹ پاکستان کې او په ایسٹ پاکستان کې
هر میډیکل کالج او هر انجینرینګ کالج کې نو پاغه کې باقاعده د سواد سیټونه د دې نه تاسو اندازه ولګئ چې هغه د تعلیم سره څومره زیات مینه وه. یوازې تعلیم نه کنه که موږ ګورو امن او امان ته هغه وخت کې وایي چې مثالي امن او امان و. ما د مشرانو نه اورېدلي چې د کالو ډکه زنانه ښځه به ابه روانه شوه د چارباغ منګلور سنګوټې نه مینګورې ته ابه هم هغه شانته کې راتله. مرګونه ډېر کم وو، غلاګانې ډېرې کمې وې. او که پاکستان ته چې کله بیا د حواله شو مونږ یو ډېره بدامني تېره کړې ده. او چیف جسټس دوست محمد خان دا وایي په کله دارالقضا چې کله پرانسته کوله چې په سوات کې کومه ناامني راغلي پای کې زموږ نظام سیستم د هغې ذموار دی چې په وخت باندې انصاف نه دی میلاو شوی ځکه فضل الله یا نور خلک راځي او سرونه غوڅ کوي. دا کوم سیستم و چې خلک مطمئن او انصاف خلکو ته په بس ساده پانه لږه سختي وه او قانون د هر چا دپاره و. دا نه و چې د خان دپاره قانون نشته او د عام سړي دپاره قانون دی. په هغه ورځ کې که تاسو وګورئ چې دا سټیټ په نوکریانو کې چې کم خلک صوبیدارانو، رسالدان میجرانو، کپتانانو، نو په هغې کې 80% کسان چې دي نو هغه د دې لوی ښکته کورنیو نه دي، د غریبو کورنیو نه دي. هغو باندې سبقونه وویل ځکه تعلیم ستا مفت و. عدلالنساء کیسونه چې وو د هغې پیسې چا نه ورکولې، د علاج چا پیسې نه ورکړي. نو که په حقیقي معنو کې تاسو ګورئ دا خو یو فلاحي ریاست و. نو ځکه خلک چې دی هغه ریاست چې دی بیا بیا یې یادوي. اوس دې له راځو یو څو ورځې وړاندې چې دی نو یو قانون نوی راغی چې په سوات کې ټیکس دا لاګو شو، یعنې د 1 جولای نه کال 2026 او د هغې په ضد باندې په نشاط چوک یو جلسه کېږي. والي سوات چې دی نو هغه د سټیټ سره یو معاهده کړې وه چې کله د سوات یا په وخت کې چې سوات کې دیر هم شامل و، بخښنه په وخت کې بنیر هم شامل و، شنګله هم شامل و، د کوهستان علاقې هم شامل وې. دا یې ورته ویلي چې دا علاقه پسمانده ده، تاسو به ټیکس نه لرئ 100 کالو دپاره یا 100 پورې. هغه خلک دا وایي چې که موږ په پاکستان کې نه وی شامل شوی دا علاقه به چې دی نو دا به د یورپ یو ملک ګرځېدو. نو چې موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان کې سوات شامل شو، موږ څه ګټه وکړه، څه تاوان وکړو؟ خبره دا ده د ریاست مدغم کېدل چې دا خامخا به کېده، که نن نه سبا به کېده. ځکه که تاسو وګورئ په هندوستان کې چې څومره ریاستونه هلته خو په سوونو په حساب ریاستونه هغه چې کله 47 کې کانګرس حکومت جوړ کړو نو په کال کې دننه د هغو چې دی دغه شی و. خو د والي صاحب او د باچا صاحب سوچ یو د نن دپاره نه د سبا دپاره. دا بله خبره زه لږ کلیریفای کومه. کله چې ریاست حواله شو حکومت پاکستان ته نو هغو خو چې رالو هغو ته هر څه دلته میلاو شو، دفتر یې ورته میلاو شو یا هسپتالونه ورته میلاو شو. او څه کاله خو هغو 1.5 لا او 4 لا زیات فنډز ورکول او سوات ته فنډز نه ورکول چې بھئی دا نور علاقې چې دي دا د دې په برابر کې راشي. باس وکړي زه خو د دې خلاف یم، د دې خلاف په دې باندې یم چې زه هم د سوات باشنده یم. څنګه چې په تا باندې دا اثر کوي دغه شانتې به دا په ما باندې اثر کوي. اوس راځو دغې لکه نه چې سوات چې دی نو کوم سیاست دلته کې روان دی او دلته کوم د خلکو ستونزې دي، مسلې دي. یو خو مونږ ډېره غټه ناامني تېره کړه، تاسو هم د هغې نه تېر شوي، ستاسو ورور پکې هم شهید شو که چې هغه په ډیوټۍ و او اوټ له تلی و او دماغه پرې وشوه، چاودنه پرې وشوه. دغه رنګې د سوات تقریبا ټول خلک د هغې نه متاثره شو. دغه ناامني دغه بدامني چې کومه راله د هغې یو بدل کې حکومت پاکستان ته پکار نه چې سوات خلکو له تصور کړي. ګورئ خبره دا ده چې لکه په سوات باندې ډېر زیات خراب حالات تېر شوي دي. طالبان پکې وشو، یو شانتې تاسو زما د ورور ذکر وکړو چې پکې شهید شو، ټیک ده. بیا دلته زلزلې راغلي، څو پیرې سیلابونه راغلي. نو بجای د دې چې تاسو لږ په نرمۍ باندې مونږ ته وګورئ، تاسو لږ یو په مونږ باندې تاسو چې دی دا ټیکس په مونږ باندې راولئ. او خبره دا ده چې نن کم کسان دا چغې وباسي په حکومت کې چې دي، که په صوبایي حکومت کې دي او که په وفاقي حکومت کې دي، دا هغه ممبرانو چې کم په هغه وخت کې و چې بل په 2/3 اکثریت باندې هم په نیشنل اسمبلی کې پاتې شوی دی او هم په پروینشل اسمبلی کې. نن زموږ دا کم صوبایي ممبران چې دي بالکل د صوبایي حکومت حصه وه. او دغه شانتې زموږ نور خلک اډوایزرانو د PMLL حکومت سره منسټرانو، دوی ته اوس دا خبره رایاده شوه. دوی چې کله دا قانون یا دا بل پاس کوو نو په هغه وخت کې دوی ته پته نه وه. اوس د سوات خلکو چې دی نو که تېرې 3 پېړۍ مونږ وګورو نو والي خاندان چې دی یا زموږ شاهزادګان چې دي یا د دې علاقې هغې ته ووټ نه ورکوي، عزت ډېر ورکوي، رسپیکټ تاسو ډېر زیات دی، ووټ ولا نه ورکوي. څه وایي دې وجه څه کیدی شي؟ بس تبدیلي خو راځي، یو سړي نه هو سړی تنګ شي، دا خو انساني فطرت دی چې هغه نوي شي ته ډېر زیات چې دی خوشحالېږي. خو زما دپاره سیاست کول چې دی زه که منسټر یم که نه یم، که زه MPA یم که نه یم، زه بیا هم د خلکو د خپل حده پورې د هغو کوشش کوم چې د هغو مسلې دې حل شي،
د هغو غم ښادۍ کې زه شریکېږم ټیک ده دا یو طریقه ده دا به کېږي خو زما چې زه چې په سیاست کې یم نو زما ټول نه لوی مقصد دا دی چې زما د پلار نیکه نوم دی ورک نه شي که زه په سیاست کې نه نه یم زه په ودودیه هال کې پروګرامونه نه کوم نو د خلکو نه والي صاحب باچا صاحب هېر شي او څه ښېګړه چې هغه وکړی د هغه به تېره شي په نصاب کې یا په زموږ په دغه کې په کوم چې وړو ته سبق ویلی کېږي کوم چې سکولونه دي پای کې د والي سوات یو چپټر په کار نه دی په کار نه چې دغه نو دې دپاره څه بالکل په کار دی ځکه چې دا زموږ تاریخ دی نو تاریخ خو سړی خپلو بچو ته وایي چې سبا هغو ته پته وي چې دلته څنګه حکومت تېر شوی څنګه د تعلیم نظام او څنګه د هسپتالونو نظام دا خو په کار یو ځای دی زموږ په جانزیب کالج کې د هیسټري ډپارټمنټ چې دی نو هغو د هیسټري ډپارټمنټ کې یو سبجیکټ چې دی هیسټري اف سوات یې ښودی ده که تاسو وګورئ والي سوات د سوات په لرغوني اثارو ډېر کار کړی دی دلته هم چې دی یو میوزیم یې جوړ کړی دی خو یو میوزیم په اټلي کې هم جوړ شوی دی او دا ایټالین کوم چې میشن و والي سوات سره دا معاهده کړې ده دغه ته نظر ګورئ پاکستان دولت یا د پاکستان حکومت هغه برقرار وساتو که نه زموږ هغه څیزونه تاله ترغه شو پروفیسر ټوچي چې دلته راغلی و هغه د آرکیولوجیکل میشن مشر و نو د هغه سره دا معاهده شوه چې تاسو به ایکسکویشن وکئ میوزیم به جوړ کئ او څه بوتان به تاسو ځان سره والئ او څه به موږ ته پاتې شي نو ما خو چې د خلکو نه څه خبره اورېدلې ده چې زموږ د سوات په میوزیم کې چې څومره ښه پیسونه وو هغه ټول پیسونه چې کله موږ پاکستان ته لاړو نو هغه وتې دي د میوزیم نه او په اټلي کې چې کوم دي ما کتلي دي هغه په هغه ځای محفوظ دي اوس تاسو د سوات مستقبل او د سوات سیاست ته څه نظر ساتئ کوم دا سیاست روان دی څوک د بدلون په نوم راځي څوک چې د روټي کپړه مکان په نوم راځي څوک چې د نو د ون یونټ په نوم باندې راځي که نه هغه سیاست ته څنګه ګورئ او د والي سوات هغه سیاست ته څنګه زموږ خلک چې دی نو لکه ګوره زموږ سره اختیار دی که ما یو سړی الکټ کړی دی هغه نن ایم این ای دی ایم پی ای دی ټیک ده 15 کاله پس به هغه بیا ماته مخامخ کېږي نو په کار ده چې زه دا تپوس وکړم چې 15 کاله مخکې چې ته راغلی تا دا وعدې کړې په دې کې تا څومره وعدې پوره کړې که نه یې کړي نو بیا بالکل هغه د ووټ مستحق نه دی او که کړي جو بالکل د ووټ بیا هغه مستحق دی پړه کې دا راځي نه چې یاره د سوات خلک ستاسو په شانتې خلک هغه اسمبلو ته ولېږي په څه وجه ولېږي او تاسو د هغو دپاره څه کول غواړئ ګورې زما خو د ټول نه لوی میشن دا دی چې اوس خو باچایي نشته چې زه په خپلو پیسو باندې څه وکړم خلکو له او که سړی ایم این ای شي ایم پی ای شي نو کم از کم که نور هېڅ نه وي نو د خلکو حق خو به حقدار ته ورسي که نه او بل دا زه خو د چا نه یېرېږم نه چې څه صفا خبرې زه خو به یې کوم په اسمبلی کې که زما پارټي پې خفه کېږي او که بل پې خفه کېږي زه به یې کوم ځکه چې زما پلار نیکه د سوات دپاره څه کړي او زما هم دا دلي خواهش دی چې زما د لاسه د دوی له څه وشي والي سوات خاندان ستاسو چې دی ستاسو ورور هم دغه کې پاتې شوی دی اسمبلی برخه پاتې شوې ده ترم پاتې شوی والي صاحب هم پاتې شوی دی په هغه وخت کې د کرپشن څه داسې الزامونه نه دي لګېدلي اوس چې کوم اسمبلی کې خلک دي په هغې د کرپشن بلا الزامونه لګي نو دغه سیاست ته څه وایي تاسو کرپشن یوازې هلته نه دی کرپشن تاسو د پی این نه والی او د بره پورې دی او نن سبا زه وایم د پاکستان د ټول نه لویه مسله چې د هغه کرپشن دی اوس یو سړی دی هغه الیکشن ته وردېږي د هغه سره د موټر پیسې نه او چې 15 کاله هغه تېر کړي د هغه سره موټرې هم راشي بنګلې هم راشي ځمکه ورسره ولاړ شي دا خو اسان کار دی کمې ګوشوارې چې د 15 کاله مخکې داخل کړي راوالی او کمې چې اوس داخل کړي د هغې نه به تاسو په خپله پته ولګي خو کاروایي به څوک کوي او کرپشن خلک دا خبره کوي چې تعلیم په خلکو کې زیات شي نو کرپشن به کم شي نن سبا چې کرپشن کوي څوک کوي ستا دا ریډۍ والی کوي ستا ذمهداري کوي که وایټ کالر خلک یې کوي نو په کار د دوی په دې باندې هم سوچ وکړي چې په تربیت کې څه مسله ده او که په تعلیم کې څه مسله ده هاي د زموږ دا واړه دي ټیک د پاپولیشن د پاکستان ډېر زر زیاتیږي او په دې کې زیات اکثریت چې دی د وړو دی اوس مثلا یو وړوکی دی قابل دی خو د غریبې کورنۍ نه دی هغه د یو نوکرۍ دپاره پیسې نشي ورکړی یا د هغه سفارش نشتی اته نوکري مطلق نه مراوي هغه غریب به څه کوي یا به استرالیا ته نوکرۍ لځي یا به سعودي عرب ته نوکرۍ لځي یا به دوبۍ ته او ټوله کچره چې د هغه موږ ته پاتې اوس د دې مسلو ستاسو په نظر څه حل دی که تاسو اسمبلی ته لاړ شئ یا تاسو له اختیار راشي نو د دې اوسنۍ چې کوم ستونزې دي مسلې د دې حل نه نو په کار دی چې بیا د هغې دپاره پراپر قانون سازي وشي چې بھئی یو سړی دی یو کار کوي نو په کار دی چې هغې د هغې دپاره ذمهوار هم وي که نه بې د دې نه خو نه کېږي تاسو به خامخا یو سړي له سزا ورکوئ 2 سړو به یې سزا ورکوئ چې دا نور یې نه کوي نو چې تاسو 2 کسانو له هم سزا نه ورکوئ دا نور به څنګه قلار شي